ستړي مشئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. دا د جاواسکرپټ 9مه ویډیو ده. په دې کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ اریز ته ګورو او د اریز میتھډز فنکشنز چې دي هغه به ګورو. اریز موږ څنګه چینج کوو. اصل کې اریز دي څه؟ اریز اصل کې یو اوبجیکټ دی کوم کې چې موږ ډیر زیات آیټمز جمع کولی شو، هغه کې سټور کولی شو. یعنی موږ یو ویریبل جوړ کو او هغې ویریبل کې موږ ملټیپل ویلیوز اچولی شو. لایک موږ پکې نمبرز اچولی شو، موږ پکې سټرینګز اچولی شو. راځئ چې ډایرکټ یې وګورو. اریز څنګه چې ما تاسو ته ویلي یو سنګل ویریبل جوړوو او هغې کې ملټیپل ویلیوز کړو. خو د دې سینټیکس څه دی؟ نو زه دا چل کوم یو ارې جوړوم. ارې ته به موږ په پښتو کې څه وایو؟ ما ته آیډیا نه راځي. تاسو مخکې وګورئ بیا که ذهن کې کوم څه ښه ټکي راځي نو کمنټ کې بیا ولیکئ چې ارې ته موږ به پښتو کې دا نوم ووایو نو ښه به وي. اوس زه دې ته ورکومه یو ارې به ورکومه. زما له داسې جوګاړ وکړو. نو ما دا چې دی یو ارې جوړ کو. ارې چې جوړی نو دا بریکټس دا یو بریکټس به پکې خامخا اچوي. نو دا چې دی اوس اصل کې یو خالی ارې دی. په دې کې زه غواړم چې آیټمز پکې واچوم، ویلیوز پکې کېږدم. نو زه کولی شم چې لس، شل، دېرش، څلوېښت، هلته پکار ده چې کومه پکې لګومه چې بل آیټم پکې اچوم 50. نو دلته اوس زه به څه چلو کوم کنسول ډوټ لوګ او دلته به ووایم چې یو ارې او دا چې دی کنسول کا راته دې خوا به راشو. تاسو ګورئ چې 10 20 30 40 50 دا چې دی پرنټ شو. نو تاسو ته دې نه داسې ښکاري، ظاهره خبره ده چې ما یو ویریبل جوړ کړ، هغې کې مې ملټیپل ویلیوز واچولې او هغه چې دی ما پرنټ کړلې. خو په دې کې موږ ډېر شیونه کولی شو نور هم. او څنګه چې تاسو نور ویډیو کې هم به کتلي وي چې موږ چې کله حساب شروع کوو د زیرو نه شروع کوو، انډیکس زیرو نه. نو دا په انډیکس زیرو پروت دی، انډیکس 1، انډیکس 2، انډیکس 3، انډیکس 4. داسې چل کو چې ما یو ارې پوره پرنټ کو. زه چل کوم یو دانه چې دی پرنټ کړم. دا به ما ته بیا داسې کولی چې یو ارې او بیا دی ما ته انډیکس پکار دی، انډیکس زیرو پکار دی، یعنی دا را پکار دی چې لس. چې انډیکس زیرو شو اوس دلته کم 1 2 3 او څو دي یو بل انډیکس دی 4. صحیح ده. نو دا به موږ ته بیله بیله دا هر ویلیو چې دی دلته پرنټ شي. تاسو دا وینئ. صحیح ده. دا خو د انډیکس کمال دی. نو په انډیکس باندې موږ وکړو. اوس زه چل کولی شم چې زه دې ځای کې یوه بل ویلیو چې دی ایډ کوم. د 50 نه وروسته شپېته چې دی زه غواړم چې ایډ شي دې سره. زه به ته چلو کوم چې یو ارې به ولیکم چې شپږم انډیکس، شپږم نه بلکې پنځم انډیکس. دلته پنځم انډیکس اصل کې نشته دی. زه به وګورم چې په پنځم انډیکس باندې څه شی دی که نه. تاسو به وایئ خامخا څه شی پکې نشته دی په پنځم انډیکس باندې. نو موږ جاواسکرپټ ته ګورو چې جاواسکرپټ راته څه شی وایي چې په پنځم انډیکس باندې څه شی دی. صحیح ده. صحیح ده. نو په څلورمه پورې دی ما ته 50 پرنټ کو. په پنځم کې ګورو چې دا موږ ته څه وایي. په پنځم کې دا موږ ته وایي انډیفاینډ. انډیفاینډ مطلب هغه ایگزیسټ نه کوي، هغه شته دی هی نو ځکه چې دی انډیفاینډ دی پنځم انډیکس. موږ ورته وایو چې پنځم انډیکس کې داسې چل وکړه. پنځم انډیکس کې ته شپېته کېده. یو ارې پنځم انډیکس او ایس دلته کېده شپېته. صحیح ده. اوس چې موږ پنځم انډیکس پرنټ کړو، اوهو دلته نو پنځم انډیکس کې دا دی شپېته راغلی. نو موږ پکې په خپل ارې کې یو انډیکس چې دی هغه یو ویلیو چې ده هغه موږ ایډ کړله. صحیح ده. دغه قصه شوله. اوس موږ دا چل کولی شو چې موږ دا ویلیو بدلولی هم شو. لکه دا لس دی که نه، همدې ځای کې موږ صفر جوړولی شو، 5 ته جوړولی شو، مطلب چینج کولی شو. نو به موږ څنګه کوو؟ واپس همدغه د انډیکس دغه مرسته به واخلو. په کوم انډیکس کې موږ چینج راولو؟ نو دغه اولنی انډیکس کې نو دغه چې دی 0 دی،
0 انډیکس چې دی اوسې ویلیو څه ده 10 موږ به ترې 100 جوړه کړو ځه مزې کوه 100 ویلیو هم ترې جوړه کړله او اوس چې دی که زه واپس دا ارې پرنټ کړمه صرف دا ارې یو ارې پرنټ کړمه نو باید ماته د 10 په ځای 100 ښکاره شي نو دلته دا سیو شوی دی که نه دی سیو شوی نه دی سیو شوی سیو شو دی خو رالولو نو تاسو وینئ چې 100 شل 150 50 صحیح ده نو په دې ځای کې ما دا چینج کړله مخکې دې نه مخکې تاسو ته پکې 10 ښکاري 10 شل 10 دا ځکه چې ما هغه وخت کې چینج کړې ده مخکې زه دې ځای کې وایم چې کنسول یو ارې راته راکړه نو دې وخت کې چینج شوی نه دی ظاهره خبره ده مخکې به دا ماته همدغه ارې راکړي کوم ځای کې چې 10 وو هغې نه بعد پکې ما دا قصې کړي دي هغې نه بعد زه وایم چې دا وکړه او بېرته راته یو ارې راته پرنټ کړه نو وروسته خامخا وروسته چینج شوی ده نو وروسته ماته هغې اوریجنل کوم ارې چې ده د ټولو چینجز نه بعد د ټولو قصو مسو نه بعد چې کوم شی پاتې شوی دی نو هغې ماته دا راکړی دی صحیح ده دا چې دا خو شو زمونږه د ارې قصه په دې باندې اوس موږ سره میتډس دي کوم چې موږ اپلای کولی شو څنګه چې په سټرینګس باندې موږ میتډس هغه په موږ اپلای کول راځه چې موږ وګورو په دې ځای کې زه به دا چلو کوم چې دا به لغونده کې داسې چلو کوم چې دا به دې ځای پورې به دا وشي کمنټ آوټ شي او دې ځای کې زه داسې چل کوم ارې سره زه چې دی کنسول خامخا کنسول ډاټ لوګ به پکې لګوم ګنې هلته بیا موږ ته رزلټ نه ښکاري نو یو ارې سره چې موږ ډاټ ولګوو دا تاسو وینئ او دا ډېر زیات شیونه دي پکې موږ ټول چې دی خامخا دې ویډیو کې به نشو کولی کم ډېر زیات امپورټنټ چې دي دا یوه پروپرټي ده لینث دا لینث چې موږ وګورو لینث یعنی څو آیټمس دي پکې 1 2 3 4 5 آیټمس دي نو دلته راشو 5 آیټمس دي اوس تاسو په دې کې کنفیوز نشئ چې حساب خو د صفر نه شروع کېږي هغه موږ هغې وخت کې انډیکس په باره کې خبرې کوو دا لینث چې دی لینث وایي څونه آیټمس دي پکې نو خامخا ته به د یو نه شروع کړې چې دا 2 آیټمس 1 2 3 4 5 صحیح ده دا چې دی لینث شو دې نه علاوه موږ سره نور کم پروپرټي ویلیوز دي هغه موږ داسې کتلی شو لینث میپ دا پکار چې موږ راتلونکي ویډیوز کې وکړو دا کونکیټ دا به موږ وکړو کونکیټ مطلب جوړول ملاول لکه اوس چې دا خو یو دغه دی پکار چې زه دې ته یو بل ایډیشنل ارې ورکړم کونکیټ موږ سره دا کار کوي چې موږ یو ارې چې موږ سره وي او بل ارې هم وي هغه دواړه موږ یو کول غواړو نو د دې لپاره موږ سره خو یو ارې ده یو ارې او موږ به یوه بل ارې جوړه کړو لیټ یوه بله ارې دا لږ عجیبه نومونه دي خو تاسو خپل ښایسته ښایسته نومونه لګولی شئ نو زه به په دې بلې ارې کې زه به د شپېتهونو حساب شروع کړم 80 90 او دا یې والا 100 دا یوه بله ارې شوه نو زه به دې ته وایم چې دا ارې او دا ارې چې دا کونکیټ کا یو بل سره جمع کا وجنګوه یوه یې کا نو دلته به وکړم یوه بله ارې دا چې وشو اوس به موږ دلته راشو وګورو چې دلته موږ سره چې دی تاسو وینئ چې 10 شل 150 شپېته 90 نو دا چې دی هغه دواړه ارې چې دي دا راجمع شو یوه ارې دې جوړه شوله صحیح ده دا خو دغه یوه قصه شوه او دې نه علاوه موږ سره نور څه دي نور موږ سره څه دي ډاټ کونکیټ انټریز فیل او خدایه پوپ داسې چل به وکړو موږ به دلته ګوګل ته راشو او دلته ولیکو چې اس ارېز میتھډ او به ګورو چې کم دي نو تاسو دلته وګورئ دې چې دی لینث معلوم کړی دی دې ځای کې لینث او دلته چې دی پوپ څه شی کوي removes the last item from an array
دا چې دی د ارې کې اخرنی کم آیټم چې هغه چې دی ریموو کوي. راځه چې موږ دغه وګورو. که اوس موږ وګورو یو ارې موږ استعمالو، یو ارې اخرنی آیټم چې دی 50 دی. که اوس موږ دا ولګوو arrays ډاټ پاپ او اوس موږ دې خوا راشو د چلو کوم دا نور سامان چې دی دا به زه کمنټ آوټ کړم چې خالي د دې ریزلټ راته ښکاري او دا هم دې ښکاري. خیر دی یو ارې بلته موږ ته پرنټ کېږي. نو arrays ډاټ پاپ چې وکړو پاپ نو دلته موږ ته 50 ښکاري. 50 راته ولې ښکاري؟ دوی موږ ته ویلي چې که arrays ډاټ پاپ موږ استعمال کوو یعنی یو array ډاټ پاپ نو اخرنی آیټم چې دی هغه به ته ډیلیټ کېږي، ریموو کېږي به ته. نو دی خو راته اخرنی آیټم راته پرنټ کو، راته کنسول یې کو. د دې مطلب دا دی چې اصل کې دی اخرنی آیټم یې ریموو کړی دی او هغه یې بېرته موږ ته کنسول کې را کړی دی، واپس یې هغه راته ریټرن کړی دی. که اوس موږ کنسول ډاټ لوګ یو ارې وکړو، یو ځل بیا یو ارې، نو موږ به وګورو چې هلته څه چل شوی دی. یو ارې او که نه یو ارې سیف دلته راشو. اوس موږ ګورو چې لا 20 40 او 50 پکې نشته دی ځکه چې ارې ډاټ پاپ چې دی وجې نه 50 ته لرې شو، اخرنی آیټم ته لرې شو او هغه یې بېرته په ریټرن کې راکړو. صحیح ده. نو نور پکې ډېر شی نه دي. array ډاټ پوش څه کوي؟ adds a new element to an array at the end. اخره کې یو element چې دی هغه ایډ کوي. نو که اوس موږ وکړو چې console ډاټ log یو array ډاټ پوش او موږ دا خامخا وی چې یو دانه یو الیمنٹ به چې دی د ارې په اخره کې ایډ کول وي. د دې مطلب کم یو پکې ایډ کړئ نو زه به 50 نه بعد ولیکمه 60 به ولیکم. کم هم لیکلی شو موږ چې دا پکې ایډ کا په یو ارې کې ایډ کا. یو ارې چې دی دا دی ته 50 ته پورې دی پکار چې موږ پوش استعمال کوو 50 نه بعد 60 پکې راشي. مطلب زموږ دغه دی. نو اوس وګورو دا موږ ته ارې واپس ریټرن کوي که نه څه شی کوي. دا به اوس موږ ته کتلي دلته دی چې دی موږ ته 5 چې دی دا خو د ارې لینث دی. اوس وګورو 1 2 3 4 5 ارې ډاټ پوش دی موږ ته. او اوس چې موږ دلته کنسول ډاټ لوګ یو ارې دا پاپ والا قسم ته لرې کو، دا موږ کنفیوز کوي. دلته راشو چې ها ګوره اوس باید کم یو میتھډ چې موږ اپلای کوو لکه پوش شو پاپ شو لینث خو میتھډ نه دی. کوم میتھډ موږ اپلای کوو پکار چې موږ ته پته چې دا څه شی کوي او بېرته څه ریټرن کوي. دا ډېر امپورټنټ دی. لکه پاپ کې چې دی به اخرنی آیټم به یې لرې کو او هغه به بېرته کوم به چې ریموو کړی و هغه به بېرته ریټرن هم کو. او په دې ځای کې څه شی کوي دا چې دی د ارې اخره کې یو ایډ کی. صحیح ده. او ریټرن څه کوي؟ د هغې لینث ریټرن کوي. د دې لینث 1 2 3 4 5 6 د دې لینث 6 دی هغه ریټرن کو او څه شی ورسره وکړل 60 یې پکې ایډ کړل. نو دا شیان هم په ذهن کې کېښودل دي چې یو میتھډ په ارې باندې موږ اپلای کوو هغه ایکشن سره څه ریټرن کولی شي. نو دا شانته ډېر زیات دا دغه دي میتھډس دي کوم چې په ارې باندې اپلای کېږي. دا ظاهره خبره ده تاسو چې دا ټرای آوټ کړئ په خپله وګورئ چې دا څه کارونه کوي. دا شانته بیا واپس ګوګل ته راځئ او دلته ورته اګزامپل سم ښکاري کار به هم ډېر زیات اسانېږي که نه. نو په راتلونکي ویډیو کې به موږ نور هم اریز ته ګورو چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی او موږ سره ډېر زیات میتھډس دي کوم چې په ارې باندې اپلای کېږي. نو یوه بل ویډیو ورته خامخا پکار ده او هغه باید لو غوندې کې ایډوانس وي. دومره ډېر ایډوانس نه خو باید لو غوندې کې ایډوانس وي. نو راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو بیا وینم.
د خدای په امان.